انشاءالله په دې ویډیو کې به موږ صرف پیژنو چې فیټي اسید او ټرایګلیسیراید څه ته وایي. فیټي اسید چې دا یو لانګ هایدروکاربن چین دی چې د هغې په اخیره اینډ کې چې دی کاربوکسیلیک اسید فنکشنل ګروپ وي. کله چې هم زموږ سره د فیټي اسید د هایدروکاربن چین په منځ کې ډبل بانډ نه وي نو هغه به زموږ سره سچوریټډ فیټي اسیډز وي چې د هغوی په هایدروکاربن چین په منځ کې زموږ سره ډبل بانډ دی نو هغې ته به موږ انسچوریټډ فیټي اسیډز وایو. د سچوریټډ فیټي اسیډز اگزامپل زموږ سره بټر دی، ویجیټیبل اویلز چې دی دا زموږ سره انسچوریټډ فیټي اسیډ اگزامپل دی. مونږ چې هم د انیملز او یا د ویجیټیبلز فیټس چې مونږ خورو نو مونږ ټرایګلیسیرایډز خورو، هغه مینلی ټرایګلیسیرایډز دي. ټرایګلیسیرایډز چې دا ایسټر فنکشنل ګروپ په دې کې 3 ټایمز کله چې هم دا جوړیږي دا ریاکشن کوي د فیټي اسید سره نو 3 OH ګروپ چې دی هغه د ګلیسرول مالیکولز لینک شي فیټي اسیډز مالیکول ته نو هغه موږ له ټرایګلیسیراید مالیکول راکړي او د دې ریاکشن په دوران کې O2 زموږ سره الیمینیټډ شي. دا یو د کنډنسیشن ریاکشن ټایپ دی. دې ریاکشن ته موږ ایسټریفیکیشن کنډنسیشن هم وایو.